چیر سے درویس خان یا واتا شهاب الدین محمد غوری یا زچ چیر سے کالو خان یا پا اغجوش فضل خون بابا یا زچ چیر سے امان الدین یا پا اغجوش منظور پشتین یا منظور پشتین دا بچیون تا یہ سمرویل پاگڑے دے دغ خور و خالق تا اللہ پاک دیر ذات ور کرائی دائی ہمیشہ دے پا کور دے پا دا خور ادا سے خالق پیدو شوی دی چاہی چا سارینا دیر دی خود پاگڑے یو ساروی موت سے ورہ مخش حویلی دی دیر میں ویلی دی دا زپا درویغا تعریف نکاو دا زپا حقیقات یا دے مو سمجھ بوجھ دا دائی توستا دے دغ خور خالق تا یوا پاگڑے در کڑی شوی دو دے امن پاگڑے در کڑی شوی دو دا کاما ما گانے دا ٹھول پشتانے در کڑی دو دے افغان نے ونسا ترا ٹکا پوری دیر دو کپا انڈیا شہ پاشتین دائی کا امریکہ شہ پاشتین دائی ٹھول خال کے در کڑی دو اس پا توس فخر کاوی وہ توس لشچام توسے مشروم تا لوس نغزا وہ بیو دیو یہی چا کامم گانے کامم نئے گانے لی پاگڑیم در دو خود دغه خور په نومم دردو توس زو دا درخواست درته وکړم چې دا څومره کمال توس وکړه لږ مزید توس ته د منډې ضرورت شته دا پاګړې تاریخ لیکي او په دغه انداز وې لیکي چې کله دا خوره ته دا خال کړته د دې سره یوه واحده زنانه وه چې د تکلیف یې د غونډ خال ته رسوه زه یې بیا ته خراج تحسین پیش کوم دغه دا مطلب نه دی چه خامخا دا زنانا میدونه تر ووزی بلکه دغه دا مطلب دی لکه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره چې حضرت خدیجه الکبرى ارڅ شي قربان کړل لکه حضرت عائشہ صدیقہ چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره ویلوړه وا لکه حضرت ام سلمہ چې په جنگ جهاد سے باډ ورچکه کړی وي علماء نوستوی داس دو کا نه دو لکه د افغان ملاله چې د انګریز خلاف وروتلی وا زدا درخواست درته کوم چې دا نن څوک د میش ښځینه و دا غاته نه پرېږدي صرف د میش توس ترقي نه غواړي چې دا میش توس دا ته کله کله جلسه سیمینار ته کام رشي چې دغه ځای نه وځي یا کله میشو درېمي یوه پروپیګنډا شروع وي چې دا د لرو بر افغان خبره کو دا لیا طالب دی لیا مطلوب دی دا لیبرل دی لیا څوک دی دا کیم خال کوي یوه خبره درته کوم پاوزړه نه بدوي دا د میش د سیمینار حسادو خبره او هغه کوي چې میش تو سره په پیږي زه د دغه ژنې ګوره نه د وړکې نه پښتنه کوم چې نن په بیت المقدس باندې ډېر باد وخت دی دا پروپیګنډا په ذهن شو ته پروپیګنډا چې زه در وښایم چې درته واضح کړه چې د میش تو تاریخ روی سوریږي چې د هغې لیارو څنګه راخوسېږي چې په دا پروپیګنډا سره پوښي دا د سیمینار حسادو ته توس نه زه دا پښتنه کوه چې حکیمه پښتانه دو چې په بیت المقدس ښه شاخه دو چاته پته شته چاته پته شته اوس چکه که چاته پته وي نشته چاته پته وجه څه دو پښتانه د تونه خلک خپل تاریخ پټ کړی دی څکه تو ته دا پته نشته چې څومره خلک حج کړی دی دا خلوص لوس چکه چې څومره خلک حج کړی دی دا خلوص چکه ماشاءالله بیت المقدس ته خو نه استه تللی یو مجاهد په نن نه ډېر کوله بیت المقدس ته تللی و چې د هغه نوم دی باچا خان بابا مو ته ډېر افسوس وشي او څوک ورته چې دا غدار دی یې د ښځه واته وفات شوله اور هغه خلک چې میش توس حج کړی دی صرف توفیق هم دا دی چې حج ته ورسي خو بیت المقدس ته نشي تللی په ټیم شه داسې خلکو چې هغه ټوله د نیو غوښتېدو نن یې جنډې په سر لاکدو چې دا په غونډ نه غټ مسلمون هدی په غونډ نه غټ قائد هدی خو نه یې ښځه په بیت المقدس ښخه دو اور نه یې حج کړی دی نو دا تفریق ویری دی چې باچا خان صحیح مسلمون نه دی آیا په دغه بیت المقدس شه د حصہ شته که نشته په دغه نن جنگ جهاد شه د حصہ شته که نشته پښتانه خپل تاریخ وکسا دا خبرو بعد نه مانه زه د پاکستان خلاف نه یم زه د پاکستان د آئین د قانون خلاف نه یم خو نامینه دوا در وشایم زه یې عظیم مانو زه یې غوټ مانو زه یې قدر کوم خو جناحت کړی و
توس نه پښتنه کو قائد اعظم محمد علي جناح حج کړو لوس چکستای کړو نه دای کړای بیا غفار خان کافر څنګه راشو چې شزه هده بیت المقدس په خوره خاصه خدو د علما ویل داس نه یای د علما داس ویل نه یای دا ز پروپاګاندا درته بیانو د میډیا سیمینار حسابو د خبره زین تا وچای علامه اقبال مجاهد یې مانو عظیم یې مانو ش سړی دی پاکستان هم مانو اج کړای دی لوس چکستای اور د قرآن تفسیر په پښتو شاوال چالي کړای دی لوس چکه چې چاته پته وی لوس چکه د قرآن تفسیر په پښتو شاوال چالي کړای دی لوس چکه د بیج مشر مجاهد صمد خان ویل خپل تاریخ در خاویر دی وی چې پاکستان غدار دی چې په بیت المقدس یې کور ولا شاخه د پخ دور شي هغه غدار چې د قرآن شه د پښتو تفسیر لیکلای دی دا غدار چې حاج ته ندی تللی زیچ نو یې او شو مسلمان پښتینا سترګه چګه کا پښتینا د زکه د خلک جنگاوي لارو بر خبره درته کو پښتینا وی شخ خپل تاریخ زدا کا میش چې دارو دریمی وی چې په خبره وځي آز داکی چې حکیم حقیقت ده نن تکت لیږي د تو د قاتل د پورا جوزینا رو غشتل شي او دا خلک ولا یی د تو په ټیکس شي چې دا وز انډیا اسرائیل نه په ولولې د مو په ټیکس مو علما ته خصوصي درخواست کوي دا په پښتون کې د نن تفریق چې کله میش سره علما ودارېږي په کوم پرستی چې کله یو عالم په کوم پرستی ودارېږي بیا ورته وي چې دا کافر دی چې کله یو عالم په مذهبي خبره ودارېږي بیا وایي چې دا طالب دی خدا نور چاته نه خالی پښتو نه تا ټول علما ته درخواست کوم چې د خدای د پورا چې کیم پښتین لکه په دانن خورا چې دا ته میږي لوړي په دا خورا باندې چې دا ته فوج څومره کسان شتلی وي چې دهشتګرد نه وي چې کیم عالم په دا ودارېږي د خدای د پورا اته کوم پرست ما یا دا د حق خبره ده چې دا په حق کې لور دی یاره چونکه د مون بنیادی تعلق ته دغه پارټي سره نه دی د ان پی سره خو کازو یایو چې هغه کس چې د ذکر والا په بیت المقدس شاخه دو بچا خان خو چې چا د قرآن تفسیر په پښتو کې لیکلی دی بیا څه ووایو احمد خان توس په دا فخر نه کوئ چې قرآن تلاوت نشه کړلی فخر کوئ چې د قرآن تلاوت یې نشه کړی چې عربي نشو پڑھاولی زه دغه مخالفت نه کوم دا د مو تاریخ دی زه چې چیرسه پیروز خان یا واته شهاب الدین محمد غوری یا زه چې چیرسه کالو خان یا په اغجش فضل خون بابا یا زه چې چیرسه امان الدین یا په اغجش منظور پښتین یا منظور پښتین کڅوک ته پاکستان قانون آئین مانی دا مو په ځون مانلای دی یو مثال یې درکاو میش تو سے د سرچ اپریشن نه انکار کړی دی نام دای کړی کاویس ها دا ته چوکوي ای چې غورس پنجيري په کورک شه بام کې دایشي اول زور تای چې کې کا لیکن د میش توس ناموس عزت سیکریسی پرایویسی دا په قانون شنشتا چې دا د څوک خارو پاکو لکه جمال چې دا ته دوه درې کا سنیت کول چې په دګاله شي ګرځي موزه د غوسنه کله کله داس ټکی روشي چې بس هي سیمینار جلسه خو نوي خو د ډېر دکره چې میږي ډېر ټیم نه جمع کړای دی د ډېر ټیم نه د څه ګول نه بس د ډېر غوسنه نه وځاړي ځکه چې میږي امر پر یار راونی تشدد نه غوړي و مې ځاړوي چې دا درې کسان په دا کلیک شه ګرځي آیا دا ته پولیس نشته دته پتا نشته چې دا څه شای دی په کلی دا نه ګرځي دا د پاکستان آئین قانون نه دی دا د مو د پرایویسی خارو پاول دی میش دا غون مشروم تایي میش دا غون مشروم تایي نن خو دوستا پګړې هتر کړي د خور خلق تا چې دا داس ورته چې په کیم کورش په غاشه غاوی وارز وکړه دا کله غون چیکا لیکن یہ دغه مطلب د پرایویسی خارو پاول نه دو په کلیک شته بیا دای د یو یې بنا نه کو میش دا مجبوریاوی نه چې بیا د کالو خان د میرویس نیکه د شهاب الدین محمد غوری د شیخ سوري پلیار راون شي
یو بیا درخواست ترته چې خپل تاریخ یو ساته څوره د افسوس خبره ده چې دا پښتنه د چانه نن په سی اس اس په سی اس شکړې وای دا ټول نو خلک نشته سویلی په پاکستان په سی اس اس په سی اس دا د پښتنه کلا نه او نه د ودا بیان اول تا ورکاوي میش د غونډه کادر کې پاکستان آئین قانون گیج مانی خو چې میږي مانی د بل بیا اپلور هم مانی چې بیا د بل اپلور نه مانی د وداس نه چالي دا لرو برچه دای چې دا تا چک شي بیا وی چې دا افغانستان جوړوي دا نور ملکینا وینا نه ته مچ غوندې وی نه ته میږي غوندې وی چې پښتون سپر پاور وا میرویس نیکو کیسه غاپور حکومت کو شهاب الدین محمد غوری د افزو ناروغای پور د غاپ میدان سے چدا هندو ونی و پوسه په افغانستان سے الول کوي چې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه درو را په خوب بلی د اخیری دای پلوس ونی و چدا الول کا پوسه بوته واته الول کو یعنی میش سپر پاور وی وسر تای چې لرو بر ما دوا یاره زچ دا ویایو چې کل مسلم احوان چې ټول مسلمان ورنه دي کالر دي کبر دي ټول مسلمان دي زه د علما نه دا پښتنه کوم چې آیا دا لرو بر مافی اخوان ده نه دی ورنه دا لفظ مې د عربی ته دویم اسه زونه درته بیان کړ چې آیا دا هم په قرآن شته چې دا نه دی ورنه پینځه بونده اتیا جن کې واره د افغانستان په یو پغاشه مدرسه شه په سکول کې شهید شول اور فلسطین کې وहाँ ډېر کسان شهید شول دا علما ته دا درخواست کوي چې آیا د پښتون چې د تعلیم د علم حق نه لري کلاری د پارجه متشد دغه په بارا شو یي کلاری د ځوانون د هو یي شرمنده په ازوانونی د خلک چې دانوس دي چې دای د بل زوی خبره کوي او د زوی سره لګیدل ورور یې چې دای چې خاص وینا ده د اخ په 15 اتیا شزینا جن کې باندې چالت پت په خورا ش پراتی دي او په پرداش لکدار از یا چندن رغلی د داسه سبا کوي او اچ دي امړيږي او څوک ژغ نه پکو $20 بریای چې واته د داس نشه وسه وڅ بولی اته څنګه ویر کې کاچا په ځین شوی دا نوم روشه چې برما بولی فلسطین بولی بل بولی بیا دا څو بولی فلرو بروي بولی سره یو پښتون بل خبره دا چې دا ډیورنت لاین چې دای کچیر دا په مان شه نوی یو څه کېږي په یورپ شه ډیر ملکینا دي د غونډه یو کرنسی د مطلب ریپې یورو ورتای یار ساړي په جیب شه یورو په غونډه ګوشي مذهبي نه دي دا ډېر خلک پاتري چې انګريز په یو مذهب دی په یو نه دی ډېر مذهبي نه دي خو بیا ډېر د چې دي سره اتفاق بندي دي دغه سوال درې میش په مانشه چې دی یو پښتني یو مذهب دی ورم زکات دله ورنه دي دغه باوجود میش تاسو نشي ولاتلای دا ته چې دې کسان وسره چې یو غوي خو خپل ته شو دا ورکو چې یو په کوری دی خپل تا ورشي دا نور ولا درې میشه د بلای سو کړي میشه چې دا د وسره چې تجارت وکي سره کاروبار وکي سره دغه خبره کی آیا دا بده دو